سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د موبایل د تیزوالي د تخم که چیرې ستاسو موبایل کمزوری وي یا هم ستاسو موبایل جام کېږي، نو په همدې ویډیو وسیله تاسې کولی شئ خپل موبایل سپیډ مو تیز کړئ. یعنې ملګرو موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل سپیډ زیات کړو. نو ملګرو تاسو پوښتنه پکې کېږي زموږ موبایل ولې کمزوریږي، ولې زموږ موبایل جام کېږي. ملګرو لومړنی دلیل خو همدا ده، کله چې موږ په خپل موبایل کې اپلیکیشنونه انسټال کړو، هغه اپلیکیشن بیرته په خپل موبایل کې ډیلیټ کړو، خو هغه اپلیکیشن البته موږ ډیلیټ کړی، خو دغه کوم فایلونه دي، کوم فولډر یې چې دي ملګرو، هغه ټول فولډرونه زموږ موبایل په سټوریج کې پاتې کېږي. د هغې له امله زموږ موبایل څنګه کمزوری کېږي او جام کېږي. نو څنګه کولی شو چې دې خطا څخه مخنیوی وکړو، خپل موبایل سپیډ زیات کړو. نو دا ویډیو تر پایه پورې ګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو ویډیو شروع کولو مخکې که تاسې اوس پورې هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا د سبسکرایب کړئ، خوا کوم چې د بیل آیکن ده په هغه باندې ضرور کلیک وکړئ. نور نو که ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره ویډیو خامخا شریکه کړئ، تر څو هغوی هم د دې طریقې څخه ګټه واخلي او خپل موبایل څنګه تیز کړي. اوس به زه د ویډیو ته ویډیو شروع کوم، نو له موږ سره اوسیږئ. نو ملګرو د هغې لپاره یو اپلیکیشن ته لینک ضرورت، هغه اپلیکیشن لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی، له هغه ځای نه تاسې کولی شئ د اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ باندې را ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن نوم د MPT فولډر کلینر په نوم اپلیکیشن د لینک یې ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی. کله مو چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو، اپلیکیشن به را خلاص کړئ. نو دلته موږ درې فولډر یې راکړي، سکن MPT فولډر، هولډ ډیوایس. ملګرو په دې فیصله کولی شو ملګرو موږ خپل مکمل موبایل څنګه کو سکن کړو باندې، هغې کې چې کوم فایلونه پراته دي هغه ټول موږ ته وړیا کولی شو باندې کلیر کړو. دویم آپشن د ډیلیټ MPT فولډرز انټرنل، په دې باندې موږ خاص کولی چې په موبایل سټوریج کې چې کوم فایلونه دي، خالي فولډرونه، هغه را پیدا کړي، هغه څنګه کو ورباندې ډیلیټ کولی شو. دریم آپشن د ډیلیټ MPT فولډرز SD کارت، دا موږ که چیرې زموږ په موبایل کې میموري کارت موږ اچول، بیا کولی شو هغه د میموري کارت کې څومره خالي فولډرونه پراته دي هغه هم څنګه ورباندې ډیلیټ کړو. نو اوس د سکن MPT فولډر هولډ ډیوایس باندې کلیک کوو او خپل کوم موبایل کې، البته ټول موبایل کې کوم چې فولډران دي، خالي فولډران، هغه فولډران ټول پیدا کوو او په یو کلیک کې ټول ډیلیټ کوو. نو تاسو به د سکن MPT فولډر هولډ ډیوایس کوم چې لومړنی آپشن ده، په دې باندې باید تاسو کلیک وکړئ. نو دا مو چې کلیک کړل ته لیکلی سټوریج پرمیشن، نو موږ نه یو پرمیشن غواړي، هغه پرمیشن ورته الاو کړو. دا به زه ورته الاو کړم. بیا به راسو سکن MPT فولډرز باندې به کلیک وکړو. ملګرو تاسو لاندې وګورئ زموږ په موبایل کې دغه فولډران را پیدا کړئ، شپږ اتیا یعنې ملګرو شپږ اتیا MPT ډیلیټډ دا فولډران یې ما ته را پیدا کړل. اوس دا څنګه کولی شو دا فولډران، خالي فولډران ډیلیټ کړو. شاید ستاسو موبایل کې ملګرو شپږ اتیا نه زیات فولډران واخلم، ما ته شپږ اتیا فولډران واخیستل، زه غواړم دا ډیلیټ کړم. دلته دویم آپشن ده ډیلیټ MPT فولډر انټرنل، نو په دې باندې به کلیک وکړو. نو دا پرسنټیج څلو ته رسېږي، نو دا به څنګه کې پای ته ورسېږي. نو کله مو چې دا وکړو نو بیا به راسو ملګرو دا به بیا څنګه کو سکن کړو، یا دا فولډر موږ ته راښيي که نه. دلته ورته ملګرو MPT فولډر ډیلیټ شوي دی، فینیشډ، یعنې موږ ته یو هم فولډر راوانخیستو. نو په همدې طریقه ملګرو موږ کولی شو په خپل موبایل کې کوم چې خالي فولډران وي هغه ډیلیټ کړو او خپل موبایل سپیډ مو څنګه کړو سره زیات کړو. نو بیا هیله چې ملګرو دا ویډیو مو خوښه شوې او شی مو ورنه زده کړي وي. ملګرو که غواړئ دا اپډیټ ورته نور خوندور ټیکنیکل یا هم ټیکنالوژي په باره کې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مدد کوم، په لویه بخښنه کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.